ایران د افغانانو له ځورولو لاس نه اخلي، بیا یې له افغانستان سره مخامخ دښمني اعلان کړه. دا چې څنګه، نو همدې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. ایران کې امنیتي ځواکونه افغان کډوال راټولوي او بیرته یې افغانستان ته شړي. له ایرانه ځینې رسېدلي راپورټونو کې ویل شوي دي چې د هېواد امنیتي ځواکونه په پلازمینه تهران او یو شمېر نورو سیمو کې هغه پلان عملي کوي چې له مخې یې د هېواد کې میشت افغان کډوال له یو ځای کېدو وروسته شړل کیږي. بي بي سي ته یو شمېر رسېدلي ویډیويي کلیپونه او تصویرونه ښیي چې د ایران په سیستان او بلوچستان کې د لړۍ ګاډو هغه قطارونه بدرګه کیږي چې افغانان بیرته خپل هیواد ته ستنوي. د افغانستان او ایران چارواکو هم په دې هکله تر اوسه څه نه دي ویلي. دا کار ایرانی چارواکي وروسته له هغه شروع کړی چې د ایران له لارې د ژوند ښه کولو په نیت ډېر افغانان اروپایي هیواد ته په قاچاق ځي. باید ووایو چې په نیمروز کې اکثره وخت د ایراني او افغاني چارواکو ترمنځ نښتې کیږي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.